دا یو ورور سوال کړی دی چې د سحر د اذکار چې کوم دي دا د سحر د اذان نه بعد ویلی شو او که نه د سحر د منځه نه بعد به یې وایو لازم الجواب د سحر چې کوم اذکار دي د دې وخت شروع کیږي د سحر د راختو نه د فجر د وخت چې کوم شروع شي د سحر چې راوخیږي سحر د منځه ټیم چې شروع شي د دې ځینې اذکارو وخت شروع شو یو سړی دغه ټیم زه نشم معلومولی بیا مؤذن ته ګوره مؤذن چې کله اذان شروع کو نو د دې اذکارو وخت څه شو هغه داخل شو دا د عامو علماو قول دی ختمیږي کله د سحر د اذکارو وخت نو دې کوم تحقیقي قول دا دی والله اعلم چې نور راختو سره د وخت ختمیږي خو که چا نه پاتې شو نو څه حرج نشتي چې دی بیا قضا راوګرځوي قضا یې راګرځولی شي خیر دی پکې الله یادول دي نو د ذکر هغه فضیلت به ورته میلاو شي هغه برکت به ورته میلاو شي او غوره دی د هغه چا نه چې بلکل یې پرېږدي غوره دی د هغه چا نه چې بلکل یې پرېږدي خو وخت یې دغه دی سحر د راختو نه د سحر د منځه ټیم چې شروع شي نور د راختو پورې او د هغې نه بعد چې چا نه پاتې شي راګرځولی شي نو چې کله مؤذن اذان وکړي د سحر د منځه دپاره نو دا اذکار ویلی شي که نه شي ویلی شي ځکه چې دی وخت والله اعلم